د دې هیواد ولیشت خاوره د افغانستان د اسلامي امارت د مجاهدینو لخوا د اشغالګرو ترهګرو او هر هغه چا په مقابل کې خوندي ساتل کیږي چې غواړي په دې خاوره یرغل وکړي او ناامني رامنځته کړي. قانون حاکم دی، شرعي عدالت تطبیق شوی او ټول د عدالت پر وړاندې یو برابر دي. د هیواد ټول وګړي له خپلو حقوقو برخمن دي. د جرائمو مخه نیول شوې، امنیتي او دفاعي ځواکونه مو اسلامي او ملي لوړه روحیه لري. ځکه اسلامي امارت په خپلو نظامي ځواکونو سره به هیڅ کله د افغانستان دشمنانو ته اجازه ورنکړي چې دا خاوره بیا اشغال کړي او ناامني او وحشت رامنځته کړي. هغوی حضور یوازې په مجازي نړۍ کې دی او په افغانستان کې هیڅ د پښې ایښودلو ځای نه لري. دوی نشي کولای چې افغانان یو ځل بیا تیر باسي. دوی باید د عمومي عفوې له ستر فرصت څخه استفاده وکړي او پرې نږدي چې نور هیوادونه د نیابتي او اجرو جنګیالیو په توګه وکاروي. هغه هیواد چې تر پرون پورې تر ټولو ناامنه، فاسده او خطرناکه خاوره بلل کېده، نن د همدغو زړورو سرتیرو د شپې او ورځو په هلو ځلو د نړۍ تر ټولو امن هیواد پیژندل کیږي. الحمدلله د اسلامي امارت د امنیتي او دفاعي ځواکونو د ستړیاو او هڅو په برکت د افغانستان د ټولو وګړو ټول هغه حقوق چې اسلامي شریعت ورکړي خوندي دي او امنیت یې تامین دی. به جلو مرتکه نمیتونید مسابقه با خود موتور نوی بخره، سفر بره ولایت از این ولایت به ولایت دیگه به میله بره، سفر بره، فلان شکر خوبه امنیت و اینا. شب میتونید دیرتر دیگه بسکونی بری به خونه خود، مثلا اگر جای میمون بشی دیگه بشی، فلان شکر بیشتره. از وقتی که ای تعاولا آماده بود و بمبیزی ها بود و خیلی مردم برفته بودن کشور ترک کرده بودن، اما شکر الحمدلله بیشترین رو بیامدم چون میفهمم کالی بیام اینجا سرمایه گذاری کنم، تجارت کنم، دیگه کنم، جون اینو در خطر نیه، مال اینو در خطر نیه، او وقت میتونم پس بیام به کشور خواهم اینجا ای مردم می کشور می جوانای می کشور اینا پس صاحب کاروبار بشم دیگه شم برای خود مردم و برای مملکت اینو خیلی خوبه. ما شکر خیلی رزیم الحمدلله. باز هم تشکر میکنم از امارت اسلامی دیگه اونا وظیفه خود به خوبی انجام میدن. په هر حال دا ویلی سو چې په دې خاوره کې بشپړ امنیت حاکم دی او د افغانستان راتلونکي سوکاله ده.